کتاب د احمقانو نړۍ لیکوال علما ابن جوزی رحمه الله، ژباړن شاهد الله عمران، غږیزې بڼې ته اړوونکی منوردین لکنوال. د لیکوال سریزه وایي کله چې مې د هوښیارانو کیسې راجمع کړې او د هغې لپاره ځینې منقولات هم ذکر کړل څو د خلکو لپاره یو نمونه او مثال وګرځي، ځکه چې د زړور خلکو کیسې نورو ته زړورتوب ورښایي. نو د احمقانو او غافلانو خلکو ځینې کیسې مې هم د دریو لاملونو پر اساس راټولې کړې او دوی ته مې ترجیح هم ورکړه. لومړی لامل دا و چې کله هوښیار انسان هغه کیسې واوري نو د عقل په نوم کوم نعمت پر الله تعالی کړی دی د هغې ارزښت به ورته معلوم شي، په قدر به یې پوه شي او څوک چې له دې څخه بې برخې شوي دي د هغوی په نسبت به د الله تعالی شکر ادا کړي. حسن بصري رحمه الله وایي چې کله الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړ نو له ښې ورغوي څخه یې جنتیان ترې پیدا کړل او له چپې ورغوي څخه یې دوزخیان. وروسته پر ځمکه راوغورځېدل، په دوی کې ړانده، کاڼه، ګونګیان او مصاحبت څپلي هم وو. دې ته په کتو آدم علیه السلام وویل ای زما ربه تاسو خو زما په اولاد کې مساوات را نه وسته، یعنی ټول د یو شان پیدا نه کړل. الله تعالی ورته وفرمایل ای آدمه دا مې د دې لپاره وکړه څو دوی زما شکر ادا کړي، خو که ټول یو شان پیدا کړم بیا به هغه شان شکر ونه باسي. محمد بن مسلم وایي یو تن د عبدالله بن عباس رضی الله عنه په مجلس کې ناست و، ډېرې خبرې یې وکړې خو د خبرو ډیره برخه یې مناسبه نه وه. کله چې ابن عباس رضی الله عنه دغه حالت ولید نو خپل یو غلام ته یې وکتل او هغه یې آزاد کړ. دغه سړي وویل چې دغه غلام د کومې شکریې په بدل کې آزاد کړ. ابن عباس رضی الله عنه ورته وفرمایل چې د دې په شکر کې چې الله تعالی زه ستا په شان نه یم پیدا کړی. دویم لامل دا دی چې د بیوقفانو کیسې واورئ او خپل ضمیر راویښ کړئ څو د غفلت له خوبه را بیدار شئ. خو که په فطري ډول په ځینو طبیعتونو کې غفلت نغښتی وي نو د هغې بدلون ناممکن دی. دریم لامل دا دی چې که انسان د نیمګړو خلکو کیسې او سیرت واوري نو په خپل ځان به شکر وباسي. کله کله انسان د مقابل بدن په لړ کې په خپل بدن ډیر خوشحالېږي، پرې مین شي او کله په روا لوبو کې ځان مشغول کړي او د خپلې خوښې احساس وکړي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حنظله رضی الله عنه ته فرمایلي وو، یعنی په دې کې د الله تعالی حکمت دی چې یو ساعت د هغه په ذکر کې او بل ساعت یې په غفلت کې تیر شي. علي ابن طالب رضی الله عنه وایي چې خپل زړونه خوشحاله کړئ او په دې کې د حکمت ځینې شیان ولټوئ، ځکه زړه هم داسې ستړی کیږي لکه بدن چې ستړی کیږي. اسامه بن زید رضی الله عنه وایي چې زړه ته د ذکر په وسیله راحت او دمه ورکړئ. حسن رحمه الله وایي چې زړه کله لومړی ژوندی او کله مړاوي شي. کله چې ژوندی وي نو له نفلي عبادت څخه پکې ګټه واخلئ او که مړاوي شي نو بیا د فرضو پابنده وکړه. زهري رحمه الله وایي چې یو کس له صحابه کرامو سره ناست و او موږ هم ورسره خبرې کولې. کله چې صحابه کرامو ډیر احادیث ولوستل او پر دې شخص بوج شوی و نو صحابه کرامو به ویل چې غوږونه درنیږي او سستیږي، نو ځکه کله کله د خوش طبیعتۍ خبرې هم کوي ځکه چې بدن په زړه پورې خوښوي. نو تاسو شعرونه هم لولئ. ابو درداء رضی الله عنه فرمایي چې زه کله د مباحو لوبو له لارې زړه خوشحالوم. دویم لامل یې دا دی چې د بیوقفانو کیسې واورئ او خپل ضمیر راویښ کړئ څو د غفلت له خوبه را بیدار شئ. خو که په فطري ډول په ځینو طبیعتونو کې غفلت نغښتی وي نو د هغې بدلون ناممکن دی. دریم لامل دا دی چې انسان د نیمګړو خلکو کیسې او سیرت واوري نو په خپل ځان به شکر وباسي. کله کله انسان د مقابل بدن په لړ کې په خپل بدن ډیر خوشحالیږي، پرې مین شي او کله په روا لوبو کې ځان مشغول کړي او د خپلې خوښې احساس وکړي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حنظله رضی الله عنه ته فرمایلي وو،
یعنی په دې کور کې د الله تعالی حکمت دی چې یو ساعت د هغه په ذکر کې او بل ساعت په غفلت کې تیر شي. علي بن خطاب رضی الله عنه وایي چې خپل زړه خوشاله کړي او په دې کې د حکمت ځینې شان ولټوي ځکه زړه هم داسې ستړی کېږي لکه بدن چې ستړی کېږي. اسامه بن زید رضی الله عنه وایي چې زړه ته د ذکر په وسیله راحت او دم ورکړي. حسن رحمه الله وایي چې زړه کله لومړی ژوندی او کله مړاوي شي. کله چې ژوندی وي نو له نفلي عبادت څخه پکې ګټه واخلي او مړاوي شي نو بیا د فرضو په پابند وکړي. زهري رحمه الله وایي چې یو کس له صحابه کرامو سره ناست و او موږ د هم ورسره خبرې کولې. کله چې صحابه کرامو ډیر احادیث ولوسل او پر دې شخص بوج شو نو صحابه کرامو ویل چې غوږونه درنیږي او سستیږي نو ځکه کله کله د خوش طبیعتي خبرې هم کوي. ځکه چې بدن په زړه پورې خبرې خوښوي نو تاسې هم شعرونه لولئ. ابو درداء رضی الله عنه فرمایي چې زه کله د مباح اللوبې له لارې زړه خوشحالوم ځکه دا مې نه د خوښه چې په حقو خبرو مې زړه تنګ شي او بوج یې وګڼي. محمد بن اسحاق رحمه الله وایي کله به ابن عباس رضی الله عنه له خپلو ملګرو سره ناست و او یو ساعت به یې د دین خبرې وکړې نو وبه یې ویل یعنی مزاحیه خبرې هم وکړئ. له دې وروسته به یې د عربو کیسې پیل کړي. څو شېبې وروسته به بیرته خپلې موضوع ته راوګرځېدل. په خپله ناسته کې به یې څو ځلې دغه عمل تکرار کړ. ابن زید وایي چې ما ته مې پلار وویل چې عطا بن سیار رحمه الله به له ما او ابو حازم سره خبرې کولې. په خبرو کې به یې وژړلو او بیا به یې په خبرو کې بیرته په خندا کړو. بیا به یې راته وفرمیل یو ساعت د داسې او بل ساعت د داسې وي ځکه چې مونږ او تاسو تنګ نشو. ابن جوزی رحمه الله وی عالمان او فاضلان تل په زړه پورې خبرې خوښوي او زړونه هم ورته مایله کیږي ځکه چې له دې لارې زړونه سکون مومي او له زړه څخه یې بوج کمیږي. اسماء رحمه الله وایي چې ما له هارون رشید څخه اورېدلی چې ناشنا خبرې ذهن تیزوي او غوږونه خوشحالوي. حماد بن سلمه وایي چې هارون رشید به ویل ناشنا او په زړه پورې خبرې ناران خوښوي او څوک چې دغه شن خبرې نه خوښوي په هغه کې ښځتوب وي. که د چا په زړه کې دا شک او پوښتنه پیدا کېږي چې کله خلک یوازې د خندا لپاره دغه ډول کیسې کوي په داسې حال کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې داسې خبرې کوي چې خپل ملګري او ناز خلک وخندوي نو دغه شخص به له دې وجې په دوزخ کې له سریا څخه هم لرې وغورځول شي. د دې جواب دا دی چې دا حدیث د هغه چا په اړه دی چې خلک د دروغ په خبرو خندوي. د دې خبرې وضاحت په بل حدیث کې راغلی. ژباړه هغه کس چې د هلاک شي چې د خلکو خندولو لپاره له دروغجنو خبرو کار اخلي او زیاتره وخت د انسان لپاره دا هم روا وي چې بل په روا ډول وخندوي. لکه په صحیح مسلم کې چې راغلی عمر بن خطاب رضی الله عنه وفرمایل زه به ضرور رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې خبره وکړم چې هغه پرې وخندي نو ځکه مې وویل که چیرې خپله میرمن بنت زید له ما څخه د نفقې غوښتنه وکړي نو زه به یې سر پرې کړم. دغه خبره عمر فاروق رضی الله عنه ځکه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو سپېڅلو بې بیانو څخه د زیاتې نفقې د غوښتلو په اساس خفه شوی و. البته د خلکو لپاره بیا دا روا نه دی چې د خلکو خندول عادت وګرځوي. لږه خندا بده نه ده ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دومره لږ خندل چې غوښونه مبارک به یې ښکاره شول. له دې زیات نه خندل. ډیر خندل مکروه هم دی او زړه هم مړه کوي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ژباړه ډیره خندا زړه مړه کوي. کله کله دې شیانو ته انسان مایله کیږي که یو سړی ترې کار مالګه واچوي نو دغه لږه خندا هم د مالګې مثال دی. لومړی فصل حماقت او معنی. ابن الرابی رحمه الله وایي چې حماقت په اصل کې له حکمت السوق څخه اخیستل شوی او دا خبره خلک په هغه وخت کوي چې بازار په ټپه ودرېږي. همدا لامل دی چې حماقت هم عقل او دریایي ځواک په ټپه ودروي. بیا خلک له داسې انسان سره نه مشوره کوي او نه په جنگي معاملو کې ورته څوک ګوري. ابن العربي په بل ځای کې وایي چې احمق ته ځکه احمق وایي چې د خپلې ناپوهۍ او بېوقوفۍ له امله خپلې خبرې نشي ښایسته کولی. د مقصد د صحیح کېدو سربیره خپل مطلب د رسیدو په لاره کې تېروتلو ته حماقت او تغفیل وایي. دا د لیونتوب خلاف عمل دی ځکه چې لیونتوب په مقصد او وسیله دواړو کې خلل ته ویل کېږي.
لنډه دا چې د احمق مقصد صحیح وي خو وسیله یې صحیح نه وي. لیونی داسې کارونه انتخابوي چې انتخاب یې ناممکن وي چې دغه فرق به د ځینو احمقانو په کیسو کې راشي. لکه د یو پاچا مرغوالو ته هغه د ښار ټولې دروازې د دې لپاره بندې کړ چې مرغه ونیسي، د دې لپاره چې مرغه ونه تښتي، یعنی مقصد خو یې صحیح و مګ د رانیولو طریقه یې احمقانه وه. دویم فصل، حماقت یو فطري شی ده. قاضي ابو یوسف رحمه الله وایي 3 شیان داسې دي چې پر دوو باور وکړه او پر یوه یې مه کوه. کله چې درته څوک ووایي چې ملګری دې له هغه دیوال شاته مړ شو نو پر دې خبره باور وکړه. کله چې درته چا وویل چې یو بېوزله او فقیر په بل ښار کې ډېرې پیسې وګټلې نو پرې هم باور وکړه. خو کله چې درته چا وویل چې احمق بل ښار ته لاړ او هلته یې له هوښیارانو عقل زده کړ نو پر دې باور مه کوه. امام اوزاع رحمه الله وایي ما ته دا خبره را رسېدلې چې چا له عیسی علیه السلام څخه یو پوښتنه وکړه، ای روح الله آیا ته مړه ژوندی کولی شي؟ هو، د الله تعالی په حکم یې ژوندی کوم. بیا ترې پوښتنه وکړه مور زادي ړانده روغولی شي؟ ورته یې وفرمیل هو، د الله تعالی په حکم. دې سړي درېیمه پوښتنه وکړه د حماقت او کمعقلتوب علاج شته؟ عیسی علیه السلام ورته په ځواب کې وفرمیل همدې شي خو زه ستړی کړی یم، یعنې له دې څخه عاجزه یم. مامون وایي زما او د امیرالمؤمنین هارون رشید ترمنځ څو خبرې راغلي او هغه داسې چې زه هارون رشید ته په څه کار باندې ملامته وم. آخر کله چې ورغلم نو هارون رشید راته وویل ای له خپلې کورنۍ لرې احمقه، زه له دې خبرې سره په غوسه شوم او بیرته ستون شوم. آخر هارون رشید راته یو لیک راولیږه چې دغه اشعار یې پکې لیکلي وو. ژباړه: افسوس دی بیلتون دې اوږد شو، معلومه نه ده چې ته ملامته یې او که زه. کله ما سره دې خیانت کړی وي نو الله تعالی دې درته بخښنه وکړي او که ما در سره بېوفایي کړې وي نو ما ته بخښنه وکړه. مامون زیاتوي کله چې مې دغه شعرونه ولوستل نو نیغ هارون رشید ته ورغلم. هارون رشید راته وویل که زه ملامت یم نو بخښنه درنه غواړم او که ته ملامت یې نو ما بخښلی یې. ما ورته وویل که دې د احمق پر ځای ای ارعیا ویلی وای نو دا به ما ته کومه ناسمه خبره نه ښکاره کېدی. هارون رشید چې زما خبره واورېده نو ویل په دې دواړو کې څه فرق دی؟ ما ورته وویل روانیت یا د په قبر کې نخرې له ښځو پیدا کېږي او کوم سړی چې له ښځو سره ډېره ناسته پاسته لري دغه خوی هغه ته هم انتقالیږي. خو کله چې دغه سړی له ښځو لرې لاړ شي یا ترې بیل شي نو روانیت هم ترې لرې شي. خو حماقت یو فطري شی دی چې هیڅکله له چا نه لرې کېږي. همدا لامل دی چې ځینې د حکمت خاوندان په یو شعر کې وایي. ژباړه: د ناروغو بدنونو علاج اسانه دی خو د ناروغو عقلونو علاج ډیر سخت دی. دریم فصل، د حماقت په تعریف کې د علماو اختلاف. مخکې مو یادونه وکړه چې حماقت د عقل او ذهن فساد ته ویل کېږي. دا چې حماقت یو فطري شی دی نو ځکه خو پکې ادب هیڅ کار نه کوي. البته کوم حماقت چې فطري نه وي نو هغه بیا هم د سالم عقل خاوند وي چې دا په ادب ښودلو سره له منځه ځي. څنګه چې خلک په عقل کې د مختلفو ډولونو درلودونکي دي همدا شان احمقان هم بېلابېل نظریات لري. چا له ابراهیم نظام رحمه الله څخه پوښتنه وکړه چې حماقت څه ته وایي؟ هغه ورته په ځواب کې وفرمایل تا خو د یو داسې شي په اړه رانه پوښتنه وکړه چې هیڅ تعریف نه لري. عمر رضی الله عنه به د حماقت په اړه دا آیت لوستلو. ژباړه: څه شی ته د خپل هغه مهربانه رب لوري په غولونه او دوکه کې واچولې؟ او به یې فرمیل ای رب خپل حماقت په دوکه او غولونه کې اچولی یو. رضی الله عنه فرمایي په هر چا کې څه ناڅه حماقت وي چې هغه پر خپل ژوند تیروي. ابو درداء رضی الله عنه وایي د الله تعالی د ذات په اړه موږ ټول په حماقت کې اخته یو، یعنی د هغه د بندګي پوره حق مو نه دی ادا کړی. مطرف رحمه الله وایي که زه پر دې خبره قسم وخورم نو ګناهګار به نشم. هغه دا چې داسې انسانان نشته چې الله تعالی سره په معاملو کې په حماقت اخته نه وي. خو دا خبره شته چې د ځینو خلکو حماقت تر نورو کم وي. همدارنګه وایي عقلونه له زمانې سره سم کله کمیږي او کله ډیریږي. سفیان ثوری رحمه الله وایي انسان څه ناڅه احمق پیدا شوی څو له ژوند څخه ګټه واخلي. یو شاعر وایي
ژباړه ستا په عمر قسم د یو شي ترلاسه کول هم درته پاتې نشو خو د عقلونو نقصان دی. یعنی هر شی ترلاسه کول د انسان پر حماقت دلالت کوي ځکه څه چې له انسان سره مناسب نه وي هغه باید پرېږدي. څلورم فصل د احمقانو نومونه. د احمقانو سړیو نومونه دا دي: احمق، المایق، الزابق، الحجاج، اوکې دغه نومونه به تیر شو، هسې ګډ زما په نظر هسې ریپیټیشن دی. کله چې یو شخص ډیر نومونه لري خلک هم ورته حیرانېږي، خو احمق بیا هم احمق دی ځکه خلک وایي چې که ډیرو نومونو کوم فضیلت درلودی نو د احمقانو لپاره یوازې همدا فضیلت هم کافي دی. ابن العربي رحمه الله وایي د احمقانو په نومونو کې یو هم رقي دی، او رقي هغه چاته وایي چې خپله بېوقوفي خلکو ته ښکاره کوي. له ځینو کلیوالو څخه خلکو پوښتنه وشوه چې د احمق او مایق ترمنځ څه فرق دی. هغوی ورته په ځواب کې وویل احمق مثال د هغه چا په شان دی چې د کوهي په غاړه ولاړ وي او په لپو کې د اوبو غوښتنه کوي، او مایق د هغه چا په شان دی چې د کوهي په بیخ کې ولاړ وي او د اوبو غوښتنه کوي. ځکه چې د دې دواړو په منځ کې فرق دی، دغه فرق د مایع او مایق د حماقت هم دی. عرب وایي احمق هغه شخص ته وایي چې د عامو خلکو په شان خپل حاجت رفع کوي، او اخرک هغه څوک دی چې یو کار دستور او عام عمل په شان نه ترسره کوي، لکه عام خلک چې ډوډۍ په ناسته خوري هغه یې په ولاړه خوري. د احمقانو ښځو نومونه: الوراحه، الخدعل، العداقه، الخرفقه، الهوهجه، الطیطا، الدفنس او القریعه. پنځم فصل د احمقانو صفتونه. احمقان په دوه ډوله دي چې لومړی ډول یې له شکل او صورت سره او دویم ډول یې له کړنو او خویونو سره تړاو لري. د صورت او شکل له مخې احمقان. حکیمان وایي چې په وړوکي سر او بد شکل د دماغو پر کمزورتیا او خرابوالي دلالت کوي. جالینوس وایي حقیقت دا دی چې وړوکي سر له کمزوري دماغ خالی نه وي، وړه غاړه پر ضعیفو دماغ او لږ عقل دلالت کوي. د چا بدن چې د عامو خلکو په شان جوړ شوی نه وي هغه د کمزوري همت او کمزوري عقل څښتن وي. هغه کسان چې لوی ګیډې، وړوکي ګوتې، دایروي مخ، اوږدې ونې، وړوکي سر او غوښین تندی او غاړې لرونکي وي، همدارنګه غټې پونډۍ یې وي، دایروي سر، دایروي ګیري خاوند چې په حقیقت کې د سخت پوستکي او د بېوقفو حرکاتو درلودونکی وي. دغه ډول خلک هم له ډیر خیر څخه لرې وي. که سترګې ډیرې راوتلې وي نو دغه انسان بې شرمه وي. د چا سترګې چې ننوتې وي هغه مکرجن او غل وي. که د چا سترګې ډیرې رپیږي او سختې ویرونکي وي نو دغه انسان سست، بیکار او احمق او د ښځو ډیر شوقي وي. هغه څوک چې ابي سترګې لري او په سترګو کې یې د زعفرانو په شان ژیړوالی هم وي نو دا د هغه پر بد اخلاقۍ دلالت کوي. څوک چې د غوایي په شان سترګې لري دا هم د هغه پر حماقت دلالت کوي. د چا سترغلی چې له سترګو واړې وي نو دا هم د هغه پر حماقت دلالت کوي او دغه کسان مکار وي. که د چا پر اوږو او غاړه ویښتان وي دا یې پر حماقت او زړورتیا دلالت کوي. که د چا پر سینه او ګیډه لږ ویښتان وي نو دا یې پر دې دلالت کوي چې عقل یې کم دی. د چا څټ چې اوږد او نری وي نو هغه ډیر شور او غغوا کوي. له دې سره احمق او بې غیرته هم وي. څوک چې د غټو شونډو خاوند وي هغه احمق او د سخت طبیعت خاوند وي. زما په نظر داسې ټول چټیات دي. دغه څپر کې نه بیخي تېرېږو ځکه چې په چټیاتو یې شروع کړي. راځو شپږم فصل ته. د احمقانو له ملګرتیا ځان ژغورل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی احمق سره ورورولي مه کوه ځکه هغه به ستا په خلاف مشوره ورکړي. کله چې خپل کوښښ کوې نو تېروځې. ډېر وخت به غواړي چې تا ته ګټه در ورسوي خو د خپل حماقت له امله به درته زیان ورسوي. د احمق چوپتیا له خبرو څخه غوره وي. له هغه څخه ګوښه کېدل هغه ته له نږدې کېدو غوره دي او مرګ یې له ژوند نه بهتر دی. ابن ابي زید رحمه الله وایي یوه ورځ راته پلار وویل ای زویه د هوښیار ملګري ملګرتیا وکړه او تل له هغې سره ناسته پاسته کوه. له احمقانو لرې اوسه ځکه کله چې هم له احمقانو سره ناست شوی یم نو له پاسېدو سره سم مې په عقل کې نقصان موندلی دی.
عبدالله بن حبیق رحمه الله وایي الله تعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې هیڅکله احمقانو ته مه غوسه کېږه ځکه چې له دې سره به د غم نور هم تازه شي، یعنی په دې به هغوی ته هیڅ ګټه ونه رسیږي ځکه چې حماقت فطري شی دی. حسن رحمه الله وایي له احمقانو لرې اوسېدل په اصل کې الله تعالی ته د نږدې کېدو سبب ګرځي. سلیمان بن موسی رحمه الله وایي 3 کسان له 3 نورو کسانو څخه غچ نشي اخیستی. حلیم او بدبردان انسان له احمق څخه غش نشي اخیستی، شریف انسان له رزیل انسان څخه نشي اخیستی، نیک انسان له فاجر انسان څخه. قاضي ابو یوسف رحمه الله خلق په 3 ډوله دي: مکمل لیونی، نیم لیونی او خیار عقلمند. له مکمل او نیم لیونی سره خو په راحت کې، مګر خیار انسان خپل بوج په خپل ځان اچوي، بل څوک پرې نه اخته کوي. احمش رحمه الله وایي احمق رټل داسې دي لکه سکروټو ته چې پوکی کوي چې له دې سره اور نور هم تازه کیږي. عبدالله بن داود خریبی رحمه الله وایي هغه ملګری چې هوښیار او عقلمند نه وي پر انسان یې له دښمن څخه هم سخت بوج وي. ځینې حاکمان وایي د هوښیار انسان بوج او بار په خپل ځان وي او د احمق بوج د خلکو په اوږو پروت وي. له چا سره چې عقل نه وي نه دنیا شته او نه دین. بل حکیم وایي له احمق سره معاملې کول د هر چا کار نه دی. زه دا کار په ښه شان ترسره کولی شم چې چا ترې پوښتنه وکړه هغه څنګه، ورته یې وویل زه یې همداسې پرېږدم تر دې چې خپل حق رانه ونه غواړي. که زه هغه ته خپل حق له ځانه ورکړم نو بیا د نورو غوښتنه هم کوي. ابن جوزی رحمه الله وایي چې ما له بشیر بن حارث رحمه الله څخه اورېدلي په خلکو به داسې زمانه راشي چې د حکومت واګې به یې د احمقانو په لاس کې وي. اووم فصل د احمقانو د پیژندلو لپاره د عربو متلونه. د عربو دا عادت دی چې د احمقانو لپاره متلونه بیانوي. کله یو شخص داسې احمق شي چې بالکل متل وګرځي او کله داسې هم کیږي چې په مرغانو کې هم ځینې احمقي مرغه شته نو خلک هغوی ته منسوبوي. عربان چې څوک له حماقت عرب وایي چې فلانی شخص له حبناقه څخه ډیر احمق دی. د حبناقه یادونه به وروستی وشي او فلانی شخص د خزنتن څخه هم ډیر احمق دی. دا د یو سړي نوم دی. خو ځینې وایي چې خزنته هغه چاته وایي چې کوچنی غوږونه، خوځنده سر او دماغ یې لږ وي. ځینې دا قول بیانوي چې خزنته یو ښځه وه چې په ګوتو به یې پوزه پاکوله. عرب وایي چې فلانی له ابو غشیان څخه هم ډیر قمقل دی او له حجا څخه هم ډیر ناپوه احمق دی. له عجل بن لجیم څخه هم احمق دی. له جهینا څخه هم ډیر احمق دی او دا په بني صدا کې هم د یو شخص نوم و. وایي فلانی له بیحس څخه هم ډیر قمقل دی. له مالک بن زید مناتان څخه هم ډیر احمق دی. له عدی بن حباب څخه هم ډیر احمق دی. له محورتن څخه هم ډیر احمق دی او داسې نور. د عربو هغه متلونه چې احمق په حیوان سره تشبیه کیږي. عرب وایي چې فلانی له هغه حیوان څخه هم ډیر احمق دی چې مړی له قبرونو راوباسي. یا له آمر څخه هم ډیر احمق دی. د حوض پر غاړه ولاړ پسه څخه هم ډیر قمقل دی. دا ځکه چې کله پسه د حوض په غاړه ولاړ وي نو داسې پر اوبو ورولویږي چې بیا هیڅوک هم نه ویني. وایي چې فلانی له میږي هم ډیر ناپوه دی چې خپل بچي پرېږدي او د هغه حیوان بچیو ته شیدې ورکوي چې له قبر څخه مړی را پړسي. د عرب هغه متلونه چې احمق پکې مرغانو سره تشبیه کیږي. عرب وایي چې فلانی له کوترې څخه هم ډیر قمقل دی ځکه کوتره خپل ځاله په سمه توګه نه جوړوي. همدا لامل دی چې زیاتره هګۍ ترې ماتې شي. همدارنګه وایي چې فلانی له فیل مرغ څخه هم ډیر کمقل دی ځکه چې کله د بل حیوان پر هګیو تیریږي نو سمدستي پرې کیني او خپلې هګۍ پرېږدي. ځینې عرب وایي چې فلانی له عقق څخه د کارغه په شان مرغه څخه هم ډیر احمق دی ځکه چې دغه مرغه خپلې هګۍ او بچي ضایع کوي. اتم فصل د متل سبب شوي احمقان. په دوی کې ځینې سړي او ځینې ښځې دي. حبنقه د حبنقه اصلي نوم یزید بن سروان و. د یو بل قول له مخې نوم ابن مروان دی چې د قیس بن ثعلبه له اولادې څخه ګڼل کیږي. نوموړی له دې امله احمق شمیرل کېده چې په غاړه کې به د هډوکو او ماتو
کودړو هار اچولی و چې چرته ورک نشي. یوه ورځ ویده و، ورور یې راغی، هغه هار یې ترې وویسته او خپل یې په غاړه کې واچو. کله چې سهار شو نو خپل ورور ته یې وویل دا راته ووایه چې له تا څخه زه جوړ شم نو زه څوک یم. یوه ورځ ترې اوښ ورک شو، هر ځای یې اعلانونه وکړل چې که چا ومونده هغه ته به لاس اوښان په انعام کې ورکړم. چا ورته وویل ولې داسې کوې؟ ویې ویل د یو شي په پیدا کولو سره په زړه کې خوند پیدا کېږي او خلک ورپسې ګرځي. حبنقه داسې خوی درلود چې کله به یې میږی او وزرې څړځایونو ته بوتلې نو ښه څاروي به یې پکې پرېښوده او کوم چې به کمزوري او ډنګر و هغه به یې بیرته راوستل چې دا زه نشم مړولی ځکه د الله تعالی نه دې په ګېډه مړه کړي. ابو غبشان په دوی کې یو هم ابو غبشان و، نوموړی د خزا قبیلې څخه و او د کعبې متولي هم و. یوه ورځ په طایف کې له قصه بن کلاب سره شراب وڅښل او کله چې نیشه شو نو قصه بن کلاب ترې په یو مشک شرابو د کعبې ګنجیانې واخیستې او له ځان سره یې مکې ته ګنجیانې راوړې او اعلان یې وکړ ای د قریشو دا ستاسو د نیکه اسماعیل علیه السلام ګنجیانې دي. الله تعالی تاسو ته پرته له کوم جبر او زور څخه بیرته درکړي. کله چې ابو غشبان په هوش راغی نو په خپل کار ډیر پښیمانه و. نو وروسته ترې متل جوړ شو. اجل بن لجم د اجل نسب دا دی چې اجل بن لجم بن صعب بن علي بن بکر بن وایل نوموړی له دې عمله په حماقت مشهور و چې یو ځل ترې چا پوښتنه وکړه چې پر خپل آس دې څه نوم ایښی دی. نوموړی پاڅېده، د خپل آس یوه سترګه یې وویسته، ورته یې وویل ړوند. حمزه بن بعیز ابي طالب عمر بن ابراهیم وایي چې یوه ورځ حمزه بن بعیز یو ښکر لګونکی حجام راوغوښت. هغه ډېرې خبرې کولې. کله چې ښکر لګونکي یا حجام خپل سامان الله ته رابرابر کړل نو حمزه وویل په دې به راته تکلیف ورسیږي. هغه ورته وویل نه. حمزه ورته وویل نن لاړ شه. حجام ورته وویل نه، باید ته خپله وینه وباسي. حجام وویل داسې مه کوه. حمزه وویل نن لاړ شه او سبا راشه. حجام وویل ګوره نن سامانالات هم تیره دي، سبا څه پته لګي چې څه پیښیږي. دا خو د څو ثانیو کار دی. که په رښتیا درد نه کوي او کار اسانه وي نو خپله یوه خسۍ هګۍ دې ما ته راکړه او له ما سره ګاڼه کړه. که ما ته یې تکلیف راورساوه نو زه به ستا خسۍ ته زور ورکم. له دې سره حجام ترې پاڅېده او نیغ خپل کور ته لاړ. محمد بن کاتب وایي یوه ورځ حمزه بن بعیز له خپل غلام څخه پوښتنه وکړه په رصافه سیمه کې مو په کومه ورځ د جمعې لمونځ وکړ. غلام څو شېبې په فکر کې ډوب وروسته یې وویل د سې شنبې په ورځ. ابو اسید محمد بن رجا وایي چې یوه ورځ ابو اسید یوه کیسه وکړه. ویې ویل چې دا د منصور له مرګ څخه مخکې د مهدي د خلات پیښه ده او د ابو اسید مخې ته دوه اوښان تیر شول او ورسره نږدې کېناستل. چا ترې پوښتنه وکړه چې په دې دواړو اوښانو کې کوم یو تیز دی. ابو اسید وویل په دواړو کې یو له بل څخه تیز دی. چا ترې پوښتنه وکړه چې آخر کوم یو اوښ پکې تیز دی. هغه ورته وویل دغه مخکې چې ترې روان دی همدا تیز دی. یوه ورځ یو مصاحبت ځپلې ته داسې تسلي او ډاډګیرنه ورکړه الله تعالی دې ستا د عملونو مکافات موږ ته په نصیب کړي. له ابو اسید نه چا پوښتنه وکړه چې د ابن عمر رضی الله عنه یو روایت راته بیان کړه. هغه ورته ویل ابن عمر رضی الله عنه به بریتونه کمول تر دې چې د خرګونو سپینوالی به یې ښکاره شو. لسم فصل احماق او غلط لوستونکي قاریان. عبدالله بن ابان روایت کوي چې یوه ورځ مشکدانه تفسیر لوسته. د قرآن کریم یو آیات یې داسې ولوست یعوک و بشرن. چا ورته وویل دا د غلط تلاوت کړ، داسې ووایه یعوق و نصرن. وی ویل پر دې خو درې ټکي له پاسه دي، یعنی شین تورې خو درې ټکي لري. ورته یې وویل دغه درې ټکي غلط دي، اصل نسخې ته رجوع وکړه. ابو العباش کې کاتب وایي چې یوه ورځ د مشکدنه له مجلس نه پاڅېدم، کور ته تلم چې په لاره کې پر محمد بن عباد بن موسی ورتیر شوم. راته یې وویل
له کومه ځایه راغلی؟ ما ورته وویل د مشکدنه له مجلس څخه. راته وویل ښه ده، د هغه چا له مجلس څخه راغلی چې د جبرائیل علیه السلام غلطي او تېروتنې راوباسي. احمقه استادان یو داسې حقیقت دی چې ډیر لږ تر سترګو کیږي او موږ په عمومي توګه لیدلی، بلکې زموږ په نظر د استادانو یا معلمانو دا ډول حماقت له دې امله دی چې له ماشومانو سره ډیر ملګرتیا کوي. ما ته دا خبره را رسیدلې ده چې د مامون ښوونکی د هغه په ادب کې له نیمګړتیا څخه کار اخیستی دی. مامون په هغې وخت کې لا کم کی ماشوم و. مامون وویل تاسو د هغه چا په اړه څه نظر لرئ چې خپلې موږ ته ډیر څه ښودلی دي؟ عقل یې موږ ته ښودلی دی، د جهالت له تیاریو یې راویستلي یو، زموږ ذهنونو یې تیز کړي دي، خو په بدل کې یې موږ بېعزتي کړي ده. هغوی زموږ له غفلت سره په بیدارۍ مقابله کوله. هغوی موږ ته غوره خویونه راښودل، خو اخر دوی خپله له حماقت سره ملتیا وکړه. موږ یې نیکۍ ته رابللي یو او خپله په بدو عادتونو کې اخته پاتې شوی دی. موږ پر دې پوهیږو چې د ښوونکي مثال د هغه شمعې په شان دی چې خپله سوځي خو نورو ته رڼا ورکوي. ځینو فقهاو ویلي دي چې له ښوونکو نه ښځې ډېرې عادلانه دي. شبعي وایي چې ما له ابوبکر څخه واورېدل، زه له یو داسې سړي څخه تیر شوم چې خلکو ته یې ادب ښوده، ماشومانو ته یې آیت داسې تلاوت کوه. ما ورته وویل چې په اصل کې آیت داسې دی. حسد بن یسار وایي چې یو احمق ته مې وویل فلانکی دې هیڅ نه پیژني. احمق راته وویل پر الله تعالی قسم که چیرې زه وای او زه د هغه چا زوی وای چې زه ترې پیدا شوی یم، نو زه به زه وای او زه به له هغه چا څخه وای چې زه ورڅخه پیدا شوی یم، په داسې حال کې چې زه یم او زه د هغه چا زوی یم چې زه ورڅخه یم. پای.